امام د ماخام په جامه باندې ولاړ دی او تا نه چې 2 رکعتونه ادا کړي دي، یو رکعت چې ته راغلی او تا د امام پسې اقتدا وکړله، مطلب دا چې تا د امام سره د ماخام مونځ صرف یو رکعت راونیولو. نو په دغه صورت کې تا ته چې مختلف صورتونه راتلی شي، یو هغه صورت چې ته وبکې 4 قیدی کوي په دغه مونځ کې. نو که چېرته تا د امام سره دغه آخري رکعت دا د 2م رکعت په قاعده کې رانیولې وي، نو تا دغه امام سره قاعده وکړی چې 3م رکعت ته ودرېدي، بیا د امام سره 3م رکعت وکړو، د امام خو آخري رکعت دی به قیدی ته کینی، ته مو سره قیدی ته کینی. نو ته چې امام چې کله سلام وګرځوي نو ته به ودرېږي. نو استاد د امام سره 2 قیدی ادا کړي دي، ته چې کله ودرېدي استاد چې 2 رکعتونه ډک پاتې دي، ځکه چې یو آخري رکعت تا د امام سره هغه تش ادا کړلو. نو ته به چې ثنا دی ویلی وي نو ته به صرف بسم الله وایي، سوره فاتحه یعنی الحمد شریف وایي، ورسره به یو صورت ملګری کی، هغې نه وروسته به چې تکبیر سره رکوع ته لاړ شي، بیا به چې سجدو ته لاړ شي، او د سجدو نه وروسته به ته چې دی دوباره نه ودرېږي، ځکه چې ستا د 2م رکعت دی. نو ته به چې دی قاعده وکړي. قاعده مطلب دا چې دغسې ناسته وکړي، تشهد به وایي تر عبده ورسوله پورې. اوس تا 2 رکعت ادا شول، ځکه چې یو د امام سره ادا کړو، یو د اوس ځان له ادا کړو. نو ته به 3م رکعت ته بیا ودرېږي، الله اکبر سره به ودرېږي، بیا به چې دی بسم الله وایي، سوره فاتحه به وایي، ورسره به صورت ملګری کی، او بیا به چې تکبیر سره رکوع ته لاړ شي، سجدو ته به لاړ شي، سجدې مکمل ادا کړي. نو ستا آخري رکعت دی، آخري رکعت قاعده چې دا فرض دو، ته بیا چې به قاعده باندې کینی، تشهد به وایي، درود شریف به وایي، آخري دعا به وایي، سلام به وګرځوي، السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. نو تا به دې طریقه باندې مونځ ادا کړو. خو لیکن په دغه مونځ کې د ستا 4 قیدې راغلي. دغه طریقه ما تاسو ته یو پریکټیکل د خاکي په شکل کې ښودله، ځکه چې ډېر خلک پوښتنه کوي، باید چې ستاسو د دې نه استفاده کړي وي، بل مسلمان سره هم شیر کړي چې هغه ته هم نفع فایده ورسېږي، او ستاسو ټول ما سره صاحب کې پوره برابر ښه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.